د واده خبره کوو. خبره دا ده چې بس پنسرو اوس خبرې نه پرتوب به جوړوئ. هغه چا رښتیا ویلي دي چې شرمېدلي په بوډاتوب نور هم ځان وشرمئ. حاجي شرمېږو بالا د شرم کار وکړو. خبره دا ده چې موږ د خپل نه د خپلې لور د واده خبره کوو. د لور د واده خبره نه نو دلته څه له راغلي یئ؟ موږ دلته ځکه راغلی شو چې خبره دا ده چې موږ ښه د خاوند ډېر غریبانان یو. ما یې که یو 100,000 روپۍ امداد هم راسره وکړي. و د عقل نه خلاصې سپین سرې په خیرات کې ډوډۍ میلاویږي، لاوڼ میلاویږي، 2-3 روپۍ میلاویږي، 100,000 نه. صحیح صلاح خانه خبره دا ده چې خبره دا نه ده چې هغه فقیر صلاح خان پخوا د ټولو خاورو لاندې خاورې شوی دی چې خپل دولت به په غریبانانو لکه د خاورو ویشلو. دا خو تش په نوم فقیر صلاح خان یم، زما په نوم به نه غولېږئ. لاړ شئ دلته نه او بیا دلته د راتلو غلطي ونه کوئ. خبره دا ده چې روک شئ. خبره دا ده چې کوم ځای ته دې راوستې؟ سخیار صلاح خان صاحب د خپل نوم عزت به دې ساتلی و. دې خوارانو غریبانانو سره به دې لږ مدد کړی و. په دې دومره مال حال به څه کې؟ تم ساده ګلې مال حال در سره ډیر دی. د مړ شوي ورور په مال باندې لکه د خامار پروت ما. ویم چې په دې مال کې رانه څوک یو کافر هم غواړي که نه ویم چې په توپ یې وړمه. نو ستا دغه مړ شوي ورور مال حال خو د هغه دواړو لوڼو په نامه دی، د ګلڅانګې او زرڅانګې. چې د هغې ودونه وشي نو دا مال حال خو به هغې سره په داج کې لاړ شي. بیا به څه کوې؟ بیا به په جومات کې کټ بستره به دیخي او وظیفه روړی خدای مو بخه. تر څو پورې چې زه ژوندی یم د هغوی ودونه هېڅ چاغې هم نشي کېدی، هېڅ چاغې هم نه. ګلڅانګې وروسته وروسته زموږ عمرونه زیاتېږي. اخر زموږ ډاکټر زموږ ودونه ولې نه کوي؟ ګلڅانګې ودونه په قسمتونو کې وي او که زموږ قسمت کې وي نو وبشي. ګلڅانګې قسمت خو کته کړی خر دی. انسان خپل قسمت په خپله جوړوي او بیا خو هره ورځ زموږ رشتې له خلک راځي. خو پته نشته چې زموږ دا تره ورته ولې انکار کوي. څه په دې پوه نه شم. زرڅانګې زموږ تره زموږ د سکه پلار نه موږ سره زیاته مینه کوي او بیا زموږ تره وایي چې زه به خپلې رویرې هغه چاله ورکوم چې شریفانان وي، عزتدار او 5 وخته خپل لمونځ اودس کوي. او بیا ما خو تا ته وویل که نه چې رشتې په اسمانونو کې وي، که زموږ په قسمت کې وي نو الله به وکړي. مړې پرېږده، راځه چې په دې خپلو پټو باندې چکر وکړو. راځه سیزو. ویم اول به کله کله غم و اوس مې دوتر شو کروندې پکې کومه، اوس مې دوتر شو کروندې پکې کومه او زار زار د ابی کوره د ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه، د ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه. La 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 د ډکه شکوره تاوېدې را تاوېدې او ابی 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 دا څه ابی ابی کې څه ابی ابی لګوي بڼه؟ نه ته ماته دا ووایه چې نو څوک یم ستا هغه شیشکه ابی یاده کړم. لسمه خوځو زما ابی ته شیشکه ونه وې، زما ابی ابی ده. ځه مړه چې شیشکه نه وې که نه نو ستا غوندې چمچمار زوی به یې نه وروړو چې نه پردی پیژني او نه خپل خو ټک ورکې. ټک ما له ټک په درکړم ګوره ټک ورکې ما ته لکه خلک زه چمچمار یم. و د خدای نیکبخته زما چرچې خو په دنیا دي د شرافت د ایماندارۍ تا ما ته چمچمار ودېوم دا خوله اوس خوله نه ده تیسر ستا د لاسه خو زه غرق شومه تباه شومه برباد شومه. لیونیه زه سره زر ومه سره زر ستا د لاسه پیتل شومه پیتله. زه امریکنۍ ډالر وم او ستا د لاسه پاکستاني کلدارې جوړه شوم چې اوس مې څوک راله ممپلین نه راکوي. ښه دی ښه دی ښه دی ښه دی زه ویم د دې نه هم زیات ښه
ممپلي څه چې چڼې د چڼو لایق هم نه مرګ څوله چڼه درکې ته له ځان مړه نو څه وګوره ما خو سهار نه کې وکړو خبره مړه خبره اوس مې په دې پوه کړم دا خو ګپ وکړه ولګېدو که نه اوس راته دا ووایه چې کو به څه کو بس وګوره اوس لارې له راغی که نه کو به دا که نه د خیره سره چې تا به مردارول غواړي که نه غرقه په ژوندون ما مردارې تا مردارو زه مردار یم که حلال خدایه پانو چې په خبره نه پوهېږي نو بیا ګزار مه کوو خبره دا ده که نه لکه څنګه چې په فلمونو کې په ډرامو کې هلکه هیروګان یا مطلب نور داسې که نه اکټر ځان مړ نه کي دغه رنګ کار به در سره کومه ته به مړ شي د خیر او زه به ته ولاړ یم زه به جړا فریاد کومه نو څه خو به را پیدا شي که نه څه خو به ملاس له راشي که نه هلکه په د خدای دې وامه ژوندی انسان یم ولې مې مړ کړې خدای دې غر کړه نو به بیا دا نن دا دیاړي به ته څنګه لګې ستا دا مازغه کار کوي دا راته دیاړي به څنګه لګې بغیر د دې نه ګوره زمونږ دیاړي نه لګي اوس راله همدلته ووایه چې یا ها او یا نه نو کو به څه نو کو به دا که نه همدا ته مې وویلې که نه اوس زه یې خوښو ته راځه ما سره زه یې خوښو چې تا هلتې زه مردار کړم راپاسه مردار ګوره بیا خپله سبق ښځه مړ دې کړمه ښځه مړ مې که خو مردارو مې راځه که نه مړه हेलो मामा जी हाँ हाँ موږ ځمکې کتوله راغلو زموږ رشتې غوښتوله څوک را روان دي هلکان شریفان دي ښې کورنۍ سره تعلق ساتي السلام علیکم څوک ماماجي اوسه ها ماما جي څه یې ویل ویلې چې نن سبا کې به ستاسو رشتې له څوک راځي هلکان هم ښه هلکان دي او ښې کورنۍ سره تعلق ساتي هغسې دي او که نه دا څه چل دی ته راځه یا خلکو راشئ پلار مې مړ دی دومره څوک نشته چې د کفن دپاره موږ نه لږې پیسې راکړي خدایه دا به څه کېږي الله ته ته په دې چې څه مړ دی نو څومره وکړه پلاره ولې مړ کېدی یو تن ما سره نه جاړي دا خو زموږ حل دی خدای نه سره خوږه الله د سره خوږه الله د سره خوږه خدای وبخښه خدای وبخښه پلاره لږ سوچ خو به دې کړی وی که نه مخکې خو به زه یو ګز دوه ګزه په کفن لګېدو خو پوره تان لګي که نه ستا دا سوچ نه کولو او دلته دې ساه ورکوله وای خدایه وای خدایه څوک دومره څوک نشته که نه چې موږ در لږ امداد وکړي موږ در لږ امداد وکړي مړ دی مړ دی مړ دی مړ دی نه به ځکه چلېږي ته دې خوا که دا خو ژوندی دی دا به په ګړۍ ګوتې ښي معنی یې وه زما خلې باندې که ګړۍ مې دې اغږتې ده په ګړۍ به م ګوتې ښي ګړۍ جوړ په لاس ده خدای دې غر که یارونو تاسو ګورئ لاس واچوئ چې ګاډي ته یې یوسو مړی بندې شو موږ پسې را نه شئ چې دا سو वालेकुम अस्सलाम जी हुकम कोई څنګه راغلی जी زه تاسو سره یو خبره کول غواړم ما سره
څه ویل غواړئ؟ ویم درته خو تاسو سره یو په یو خبره کول غواړم. یو په یو؟ زما خیال دی جوړ ما سره د خپل واده خبره کول غواړي. تاسو څه سوچ کوئ جی؟ اسم نه تاسو دی جی؟ دا مې نوکر دی. ښه جی تاسو د خپل نوکر لږ دننه ولېږئ. زه تاسو سره د پردې او د زړه خبره کول غواړم. مامو ته بیا دې موته په بوډاتوب دې له ډېره ووته. جینۍ هم راته ډېره مالداره ښکاري. دا بیا کوم خوا لاړې؟ نه چېرته هم نه یم تللی. همدلته موجود تا سره ولاړ یم. ښه نو دا نوکر لرې کومه ځه لکه ته دننه ځه. تا نه شرمېږي؟ ولې شرمېږي نه؟ ولې د واده خبره سره کوي؟ او د واده خبره ورسره کومه. ته هم دننه ځه. زما د خدمتګار هم دننه بوځه. دا دې څه وویل؟ دا خو دا جینۍ هم ځان سره دننه بوځه. دا څه دې وویل؟ هېڅ مې نه دي ویلي. جینۍ راځه چې دننه ځو. چې دې دواړه پر دې خبره وکړو. دې سره دننه لاړ شه. ما باندې هګۍ شوې وه چې ته دلته څه نه راغلې او څه ویل غواړې. دا خبره ستا د خولې نه اورېدل غواړم. خبره دا ده چې په ځوانۍ کې مې خاوند مړ شو. په ډېر تکلیفونو مې د ژوند دا ورځې تېرې کړې. بس اوس مې د ژوند یو اسره ده. او نه هغه دی زما ځوان زلمی زوی. ځوان زلمی زوی؟ او د هغه زوی دپاره ستاسو د ورځې رښتې غوښتو دپاره راغلی یم. ما خپل خاوند سره دا لوز کړی چې ستا په نوم باندې به زه دا خپل ویښته سپینوم. ویښته سپینې؟ او ستا په نوم به مرمه او ستا دې خپو ته به ښخېږم. بس بیبي بس! نور مې په زخمونو مالګې مه جوړوه. ساده ګله! جیخانجي وشوه! د پردې خبره وشوه. د پردې د خبرې دا ما سره پردې خبرې نه وه راغلې. دا زما بېعزتۍ له راغلې وه. ګوره د څه بېعزتي؟ چا نه خور غوښتل څه بېعزتۍ خبره خو نه ده. روره چې په کم کور کې د بیرې بوټه وي نو هلته چمان ضرور راځي. واه بیبي واه! زما رویرې لا ماشومانې دي. څه پېغلې نه دي او نه زه دومره ظالم تریم چې خپلې نیازبینې رویرې به د سرګنۍ تنور ته وغورځومه. زه لاړه شه دلته نه. روکې شه ځئ. دا دي سر. خانجي دا ښځې دومره ولې بېعزته؟ چې پوهېږې نه که نه خبرې مه کوه. خبرې به ولې نه کوم خانجي؟ ورېرې دې پېغلې دي. تعلیمونه هم تر سره ورسېده او ورځ په ورځ پې عمر تېرېږي. اچار خو به ترې نه اچې. که خوله دې کږه ده نو خبرې خو پې سمې کوه که نه. خدای دې بې خو باسه. تا ته پته نشته چې دا ټول مال حال زما د رویو په نوم دی چې دې زه واده کړم. نو دا ټول مال حال خو دې سره لاړو که نه. زه به څه کوم؟ زه خیر به غواړم په لارو کوڅو کې. وظیفه راوړه خدای مو بخښه. خوښ کړی ورسره. وظیفه راوړه خدای مو بخښه. ورسره وظیفه راوړه خدای مو بخښه. خوښ کړی ورسره دادا. وظیفه راوړه خدای مو بخښه. الله دې خیرات قبول کړه. لږ لاندې راشه وروره. زما لالا سره څه خبره کړي هغه دی ولاړ دی. ورشه وظیفه راوړه خدای مو بخښه. خوښ کړی ورسره. تش په وظیفو نه کېږي جب کې اثر چې څه دي لو بس. چابک ولفې شه. چابک
تاسو خو به خبر دي پراوړې دا خوشاله کا جسه والله دې خوشاله کا روزانه ملګری مې نارې وي د خبره ده تکي خو به خبر شه لاله له ورته ما دې پراوړې خو به بخا فخره ور سره और यार उसी चल रहे हैं खैरियत पे खैर बोले खैरियत पे बस खैर بس خیر خیر تستخي ټیک ټاک نو بس وای خبره کوله جی وای دي وای او ته په چې څه دې چپ کې دی راکې نو دې خو څه دې په دې ته دې ورته بتا راځه شو دې په چا کې وته څه دې چې دې چا چا وګور ولا شو کینی يا اخواني وظيفه والله دې خوشاله کړو دا ورده په بنکا بده خبره ده کور ده مشه دې څه خبره کوي غریب را سره منډه ورشه وظیفه راوړه خدای په مخه یارو راو نشي اولدار صاحب دوه غلو مونږ نه پیسې واغښتو لوټې کړو په دې طرف لاړل دواړو تختېدل تاسې لاړل ها واو دا دی یاره بچی مهرباني بچی چې تاسو خوشاله ووینم کنه نو زه من غټېږم ځکه چې زه ستاسو هغه ماما یم چې ستاسو خوشحالي زه د خپل ژوند مقصد ګڼم ماما جی مشران وای چې بنده دوه ځلې مور وای نو یو ماما تی جوړیږي ته موږ ته د مور پلار نم ګرانې ماما جی زر څنګه ټیک وای پتا باندې خو زموږ د مور پلار مینه ماتي او دا زه نه هیر شم ګوري بچي چې ماما جیم راشي کنه نو ماره بیا په صفر کې ضرب راکوي د دې مطلب دا دی چې ماما جی خپل ګڼي او ما پردې هغه چا ویلي بچي چې خپلوان به بیا سره خپلوان شي پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه کاکا جی دا خبرې مه کوه که ماما جی زمونږ ژوند دی که نه نو ته زمونږ د ژوند ساګانې او رښتیا سخیر صلاح خانه ما یو زنانه رښتې غوښتنه رالېږلې وه او راغلې وه ډېره شریفه او د مالدارې کورنۍ ښځه وه اسلم خانه په شملګۍ دې شوم غلطه چې کور ته درغم مور دې لنګ وهلی ونه کاکا جی دا لا څنګه متل شو متل شو که نه داسې خلک خو د شکل نه شریف او مالدار ښکاري خو چې نږدې نه وګورې که نه لکه د بې موسم امرتو ټول چینجن وي یا لکه سخیار صلاح خانه زه ستا په خبره پوه نه شوم تا خو د خدای پرېږدي مړه اسلم خانه هغه دومره میک اپ کړی ته به وایې که چېرته د اوچتې کورنۍ ښځه ده او ما پېژنده مړه د هغې خاوند په نشتر آباد کې څوکیدار دی په توبو مې دې توبه څومره دروغجن سړی دی دې به خدای له څه جواب ورکړي او دی لاسه کې وایي چې زما زوی دی بیروزګاره دی که چېرته په روزګار دی راته ولګولو نو ډېر بخي نو داسې مې ورته کته چې دا مخ د لوم که څه در سره وکړم زوی دی بیروزګاره دی او غواړي زما د نیازبینې رویري رشته مې پاسه خدای دې بې خو باسه داسې خلک خو زه په کور کې هم نه پرېږدم ها توبه خدای دا څنګه خلک دي یار ساده ګله چې داسې رشتې راځي نو د جینکو دا رشتې به چېرته کوو وایه که نه چپ ولې یاره ماما جي ما د خپلې خولې ته کلکه غوټه اچولې ده که خبره کوم د سترګو په رپ کې د نوکرۍ نه ډسمس کېږم هسې به دې ډسمس کي صفا خبره کوه وا اسلم خانه ساده ګل د کور په کار روزګار ښه پوهېږي په دې رشتو مشتو نه پوهېږي دی وایي چې هسې نه خان ته زه مشوره ورکړم
او رشته چرته غلط ځای کې وشي نو بیا به ما د نوکرۍ نه ډسمیس کړي دا خبره ده ښه دا خو بیا ډېره ښه خبره کوي اسلم خانه